په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی استازي د افغانانو له سختو غبرګونونو وروسته بخښنه وغوښتله. منیر اکرم د افغانستان په اړه څه ویلي وو، څنګه د افغانانو زور ته تسلیم شو، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم د افغانستان په تړاو پر خپلو وروستیو څرګندونو بخښنه وغوښته. هغه نن ویلي دغه خبرې چې د ګڼو کسانو د ځورېدو سبب شوي د پاکستان رسمي دریځ نه منعکسوي. د پاکستان دایمي استازي پرون ویلي وو چې د افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیزونه له دین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو له کلتوره سرچینه اخلي. د پاکستان دایمي استازي ویلي وو پښتانه عجیبه کلتور لري او له پیړیو راهیسې ښځې پر کورونو کینوي. د پاکستان د دې ډیپلوماټ خبرې ګڼو کسانو وغندنې او له هغوی غوښتلي وو چې بیرته بخښنه وغواړي. بیرته همداسې وشو. پرون منیر اکرم له افغانانو بخښنه وغوښتله چې د ده خبرې ناسم تعبیر شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.